او کل محدثه بدعه، هر نوې شی چې دین کې جوړ کو دین ورته وای دا بدعت ته. وکل بدعه ضلاله، هر بدعت گمراهی ده. وکل ضلاله فی النار، هر گمراهی دا غیزه اور ده. او زته خیم یو سو بدعات کی تاسو به پیښه مونږ دا مړی وشي او دا مړی باندې مو سیرا چولی سیرا، دا بدعت ته په شریعت ګناه. کوشه سیرا ولا راوړي د شپږو سوو روپو سیرا ولا په منډه راوړي او بیا په قبر د پاسه هغه د پلاستیک د ګولونو سیرا ورواچو. کو کنه کو نه چې ته صحابه د رسول الله مبارک قبر سره دا کړی دي، نه حضور پاک د صحابه قبر سره کړی دي، او نه تابعین د صحابه قبرونو سره کړی دي. او فایده پکې څه ده؟ څه فایده؟ د واده لري سره مړي دا خو چې جوادي نو خلک غاړه کې سیرا ورتا چي د واده دي سیرا پیچه قبر ولا ډولې کې سبب له سیرا چی پړه شو لکه نارین ور سار پیچه وکړه چې پلان د قبر ډولې وي. رسول شي سرتا ولې شریعت خلاف کار کې دا 1500 روپے غریب لور کوي خدای ثواب می پلان تور ورسه پیدا پکشتا نو ناروا. نمبر 1. نمبر 2 چې کله ته لمبه ورشه ماما ته مې واسکم، ماما زوی ته واسکم، ترور زوی ته، ما اوخی ته، اوخی زوی ته، کاکا زوی ته، کاکا زوی ته، نو 50 کسان کوټې ته دننه کې جرینګه جوړه کې. ولې د پلار اندامونه وته خې، د پلار د ترخونو هغه ویخته ورته خې، د پلار د نامنه لاندې چې کم ویخته دي او ورته خې، اندامونه ورته خې، بیزته کې شرمې رسوا کې. دا خو په شریعت کې نشته. شریعت کې خو په درې کسه مړی لمبېږي که نه، درې زامن دی راشي، پلار او زوی دی راشي، رونه دی راشي، خبره خلاصه. یو کس ورسره کروټ بدلوي، یو کس ته اوبه اچوي، بل دې مږي، خیر خلاص. په درې نه کېږي څلور شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې غسل ورکوي حضرت عباس موجود دی، ترې دی. دوی زامن دي حضرت قسم او حضرت فضل. انصارو هغه ځای نه آواز وکړو وی زمونږ حق په رسول الله مبارک کې نشته. وی ختم راځه، نه حضرت ابوبکر پرېښی دی، نه حضرت عمر پرېښی دی، او نه بل او نه بل. په دغه 100 کسانو د رسول الله مبارک غسل شو. ولی جرینګه راغونډوي خپه بشي، په دې به خپه کېږي. دا خو د مړي کې بیجان سوچو کا فقهاو لیکلی دي چې د مړي له په خېټه به یو لاس راکاږي. ولې بعضې وخت کې د ده نه اودسماتې په مرګ نه پس لاړ شي، نو چې اودسماتې کې د مرګ نه پس لاړ نو دوباره مه لمبوه، بس په هغې اوبه واچوه. نو که داسې شي وشي نو پلار ولې شرموي؟ کیدی شي دی غریب ترخونه نه اغشته، کیدی شي نامنه لاندې ویختي نه اغشته، ولې شرمې خلکو ته؟ او دغه خلک سبا پراپیګنډې کوي، خو چې ورسره جګړه شي دا تربور دله پیغورده کوي، مړه د پلار خوله خو دې چینګه وکړه، ما پکې ګوتې والي دي. پلار دې څنګه واضح سترګې پروت و په تخته باندې، د لمبولو خو یې نه وې که نه ما دله ولمبو. دا پیغورونه مونږ اورېدلي دي. ولې شریعت نه خلاف کوي؟ هغه کارو که چې کوم د رسول الله مبارک نه ثابت دی. ښه د هغې نه پس چې کفن ورکړي د سړي 3 دي او د ښځې 5 دي، بس بل پکې نشته. نو چې کفن ولا ورکړي نو د تختې لوا پخه کوي. نو د تختې لوا په شریعت کې نشته. دا چې به هندوانو دلته مړی لمباو نو الوا به پخوله، نو کم از کم 1500 روپۍ په الوا ولګي، نو دا خیراتي ولې نه ورکوي؟ د تختې لوا پخه کوي چې د خوله خوږه شي، پته به ورته ولګي. بابا که د نیک عمله و نو خولې خوږه د جنت ته تللی دی، او که بابا دی بد عمله و نو دونه مضبوط کوتک به ورته نیولي چې پته به ولګي. والله که په الوا ولا خوله راغونډه کې. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې وفات کېده نو وصیت یې وکړ. الله حیا دغه وه، وی ما به د شپې ښخوی، دروازې به نه ښخوی، او زما په کټ به لرګي کېدی. دا ورته د حبشې یوې ښځې ویلو چې هلته ښځې دا چل کوي. دا ډولۍ چې موږ د زنانو په قبر د پاسه ایږدو دا د بیبي فاطمې وصیت دی. مخکې د هغې نه دا نه وه. لرګي به کېدی، په هغې به څادر واچوې. ګوره شپه م ده ښه، وایي چې زما کفن هم څوک په سترګو نه ویني. دې ته حیا وه. نو چې کله یې ښخه کړه
او دفن کړه د شپې. نو حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه د قبر خوا کې ودرېد. ابو ذر د پیغمبر مبارک یو خاص صحابي دی، او هغه صحابي دی چې نبی علیہ السلام دغه متعلق عجیب الفاظ ویلي دي. ابو ذر دنیا کې به د خلکو نه جدا چې خخېږي یوازې به خخېږي، او قبر کې نه چې پاسې نو یک تنها به، او چې جنت ته ځي نو به یوازې روانې. ژوند یې داسې تېر کړی دی چې بس په غربت یې تېر کړ. د حضور پاک د زهد مثالو د زاهدیت. ابو ذر ادرید په قبر، خلکو ته څه وایي؟ اے خلکا دا قبر کې چې نن مونږ خخه کړه دا څه معمولي بنیادم نو ګورئ، دا د حضور پاک لور وه، دا د رسول الله مبارک نیازبینه بچی وه. د قبر کې چې پرته ده نن معمولي بنیادم نه دی، د رسول الله مبارک نیازبینه بچی ده، کشر لور ده د حضور پاک مبارک. او دې سره ډیره زیاته مینه وه. ولې ای مسلمانانو د دې قبر باندې خپې کېنه، قبر باندې ډډه ونه وهئ. د قبر نه ورله آواز راغی، قبر نه ابو ذر په دې قبر کې اس شی نه پکارېږي بې د عمل او د عقیدې نه. دا دوه پکارېږي. دا خبرې مه کوه ابو ذر، دا خبرې مه کوه. عقیده پکارېږي او عمل. قبر د عمل او د عقیدې ځای دی. عقیده دې خرابه ده تبعی ده پکې، عقیده دې ټیک ته عمل دې خراب دی نو تبعی ده پکې. تختې لوا پخه کا چې خوله خوږه شي. یو ځای کې مې اورېدلي هلته چې مړي شو کباب پخوي. کباب هلکه دا کباب ولې پخوي؟ وي ځنکدن سره خوله لکه ترخه شوې ده او دا کباب ترسکون شی دی. خورې ته او خوله د هغه ترخه ده. څه قمقل قوم نو ستا خوله ترخه او کباب لا بیا هم څه ښه شی دی، ترسکون غوندې شی دی. نو دا تختې لوا نه څه جوړی؟ دا زمونږ قوم تختې هغه الوا چې پخه کې ماشومان هم نه خوري، واړه هم نه خوري، غټ هم نه خوري. ضرورت څه دی دې ته؟ دا پیسې خیرات کې ولې نه چې ثواب دې بابا پسې وبخې؟ ولې دا کارونه کې؟ کبابو ته پکې څه ضرورت دی؟ او بیا صاحب بل بدعت واوره، بل بدعت چې کم ځای کې مړې اولامبي نو څلوېښت ورځې ورته ډیوه او شمه بلې. واره قمقل خلک وی ولې؟ وی دا د مړي روح دلته راځي چې تیاره وطني ورڼۍ ورته، نو چې دا په لاره راځي نو هلته مته بلپونه ولګوه او په لاره ورته ګلونه واچوه چې خپې یې خوږ نه شي. کاکاجي که سړی نیکو دلته د راتلو ضرورت نشته او د دې بلف او د ډیوې ضرورت نشته. جنت په رڼاګانو کې به پروت دی. او که سړی بد دی نو دې ته نه پرېږدي چې تا کره راشي. والله هغه کوته کې به ورته په قبر کې نیولي چې یو وروڼه به د مشرق نه مرغۍ به پورې وباسي. دا زموږ د خلکو رواجونه. جامې مینځي ښځې په کور کې، جامې مینځي. ولې؟ مړې شوې دي. جامې به مینځي په کور کې میاشت پورې، څلوېښت ورځو پورې، او څوک یوې هفتې پورې په کور کې جامې مینځي. ګناه بدعت. په سبا مینځلی شي، په دروازه مینځلی شي. جامې مینځل څه کوم کتاب کې راغلي دي چې جامې مینځه؟ دا زموږ د ښځو رواجونه دي. دا ناروا دي، دا حرام، دا ګناه ده، دا بدعت دی. دې ته رسول الله مبارک فرمایلی دي من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. زما په دین کې هغه شی اختیار کړه چې هغه د دین ایسا نه ده او ثواب یې ګڼې، دین یې ګڼې، دا مردود، دا ختم، دا ناروا کارونه. سړی به مړ شي او صاحب لوډ سپیکر به ګرځي او د هغه چارسدي نه به شروع شي تر تنګي پورې. یو لوی عالم مړ دی، خلک یې پیژني، یو لوی خان مړ دی، یا یو مشهور سړی مړ دی، یا تجارتي سړی دی. نو دا هغه د خپلوانو نه لکه د بل طریقه نه په لوډ سپیکر اطلاع ورکوي. ور دي کې ولا عام رواج دی صاحب، عام رواج. لوډ سپیکر باندې به شروع شي یو کلی نه بل کلی نه بل کلی نه بل کلی نه بل کلی نه. او بیا چې کله دغه اعلانونه وشي چې جنازه اخلي، خدای مبارک جنازه غسل له واغشته، بیا وی خدای مبارک جنازه له واغشته. دا سری واجونه جوړ.
د څه رواجونه دي؟ د دنیا رواجونه هم جوړ کړي دي. د دنیا ځان ته هم شی ګران کړی دی. مړی مونږ ته ګران دی، خادي مونږ ته ګرانه ده. یو مړی باندې نن او په بعضې ځایونو کې چې مړ شي ورپسې 2-3 میخې غویانه لالی، والله که قبر له څوک چاري اوچتی دیوال ته به یې ډډې والي، خو چې وویني چې میخه حلاله شو او غوی لال شو نو چاري به په اوږه کې قبر له به ځي، او چې ورته پته چې نه وروره دې کې خو بلاله نشته نو کور ته به لاړ شي وي موږ ولا قبر کوي. پرون یې زما د پلار غوی خوړلی و، نن نه ډالۍ. هلکه رښتیا ویم که غلطه ویم وایه. دقه زمونږ په دې معیاري علاقه کې یو وخت کې یو ښځه مړه شو، سړی مړ شو، ښځه یې کونډه پاتې شو، یتیمانان بچي پاتې شو. یو رشته دار یې راغی او غوی راوپرځو، یا لکه څه کې نه خیرات په پسې کوم، یا نېکبخته یتیمانان دي، بچي دي، ماشومان دي، څوک یې نشته د خدای نیکبخته. مک نه نه زه لالومه، زه خپله پې خرچه کوم، زه پې خپله ماشومان یې جینکې دي، دا غوی دا پیسې دوی ته پرېږده. ما لاله غوی لال که روجې پخې کړې، خلکو وې زه بس ټیک ده چې دی خپل خیرات کوي نو کوي دی. نو دیره ورسره خو چې د ښځې عدت تېر شو، بس ګاډۍ راوسته او سره د بچو یې ښځه بوتله، وی دې پسې ما بله پیسې لګولې دي، دا ښځه هم زما ده او دا بچي هم زما دي. ښځه زما ده، زه به پې نکاح تړم، بچي زما دي، دا به زه خرڅوم، د جنکو خرڅ. دا رواجونه، دا نارواګانې. ودخلوا فی السلم کافه، اللہ قرآن حکیم کې فرمائی اسلام کې مکمل ځان دننه کې د اسلام د دایرې نه به یو نوکم بار دی. بهر کې دا موضوع نیمګړې پاتې ده، آینده جمعه به په دې خبره کوم ان شاء الله العزیز. د دې بدعاتو متعلق چې زمونږ کوم په دې وطن کې د شریعت خلاف کوم رسومات دي یا بدعات دي درته ښکاره کوم، ولې چې موږ هغې نه ځان وساتو او د نبي علیه السلام مبارک د سنتو مطابق زندگی تېره کړو. و ختم دی آینده جمعه به ویم ان شاء الله. دعا وکړئ رب العالمین موږ د رسول الله مبارک د سنتو تابعدار جوړ کړي. الله موږ د بدعات د رسوماتو نه په امن کې وساتي او د رسول الله مبارک د طریقې نه خلاف ورزي الله د هغې نه مونږ وساتي او د پیغمبر مبارک په نقش قدم او د هغه په طریقو زموږ عمل نصیب کې. خدایا مونږ ګناهګار یو، بېشکه مونږ د خپلې ګناه اقرار کوو. الله مونږ ډېر ګناهګار یو، الله مونږ ډېر ګناهګار یو. الله تا مونږ سره ډېرې زیاتې ښېګړې کړې دي. خدای تا مونږ له مال را کړی دی، مونږ له بچي را کړی دی، مونږ له عزت را کړی دی، مونږ له شکل را کړ، مونږ له انسانیت را کړی دی. او الله مونږ ګړی په ګړی ته خفه کړی، مونږ هغه کارونه کړي دي چې هغه مناسب نه دي. خدای ته هم خفه کړی. خدای زمونږ ګناهونه معاف کړه، الله زمونږ ګناهونه معاف کړه، الله زمونږ ګناهونه معاف کړه. او خدای که د دې بندګانو د ګناه د وجې نه تا دا باران بند کړي نو خدای دې باران ته یوازې د انسانانو ضرورت نه دی، خدای دې ته د دې اونو بوټو او د دې ماشو میګو او د دې کبانو هم ضرورت دی. نو الله د خپلو حیواناتو د برکت نه په موږ باندې باران وکړه. اللهم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریئا، اللهم انزل علينا رحمتك، اللهم انزل علينا رحمتك، اللهم اسق بهيمتك، اللهم اسق بلدك الميت، اللهم اسق عبادك. یا خدای ته د رحم بارانو کې، خدای د رحم بارانو کې، الله د رحم بارانو کې، الله عاجلا اللهم اسقنا عاجلا غیر آجل نافعا غیر ضار. خدای د رحم بارانو کا او فوري او کا خدایا، فوري او کا خدایا. خدای زمون ګناه ته مګوره او پر خپلو ځمکو د بارانو کا، پر خپلو بوټو د بارانو کا، پر خپلو حیواناتو د بارانو کا. د رحم بارانو کا الله، د رحم بارانو کا الله، د رحم بارانو کا الله. او خدای زمون د دنیا او د آخر خوشاله نصیب کې د فتنو آفاتو نه مساته. باید دوستان د ډېر لرې لرې ځای نه زموږ د جمعې منزل راغلي دي، دعاګانې غوښتلې دي. الله چې څوک راغلي په یو قدم ولا اجر ورکړه. زموږ د محله کې دا ګل لاله لور د تاریخ ښځه وفات شوې ده، دعا وکړه چې الله مغفرت نصیب کړي، الله پاک یې وارثانو له بچو له صبر ورکړي، الله د نورو غمونو نه محفوظ کړي. که څوک بیماران دي الله دې وله شفا ورکړي، چا ته څه مشکلات پریشانې دي هغه الله په خوشحالو بدله کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه. الجنة ستوديو.